سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ستاسو ښوونکې مرضیه غفوري یم د شپږم ټولګي د پښتو مضمون سره. ګلالو زده کوونکو، د لوست موضوع مو څه ده؟ آفرین، متل څه ته وایي؟ تاسو تېره ورځ هم ګلالو ماشومانو متل څه ته وایي د دغې عنوان تر لاندې تاسو لوست ولوسته او مطمئنه یم چې انشاءالله ستاسو زده شوي وي او تېر لوست کې هم موږ د متلونو په اړه بحث وکړو. ځینې متلونه مې تاسو ته وویل. نن لوست مو هم د متل څه ته وایي د دې په اړه دی چې پاڼه د کتاب د 22مه لوست 11 برخه هم د 33. ګلالو زده کوونکو، موږ وویلې چې متلونه یا متل هغه پخې خوږې په ټول برابر خبرې دي چې اکثرا دغه متلونه زموږ د نیکونو د ژوند تجربې دي چې موږ ته یې راپرېښي دي تر څو چې دغه څخه ګټه واخلو. یعنې هر متل چې موږ کله لولو دغه څخه یو ډېر لوی مفهوم اخیستی شو. او متلونه موږ وویلې چې متلونه ځینې متلونه کیسه ییز متلونه هم موږ لرو، منظوم متلونه هم موږ لرو، منثور متلونه هم لرو. چې خپله کیسه ییز متلونه، یعنې هغه متل چې یوه کیسه دغه شاته پرته ده، دا هم ډېر خواږه متلونه دي. کله چې موږ یې لولو هغه یو داستان ځان ته لري. تاسو کولی شئ دغه ځینې کتابونه او یا هم نور انټرنیټ سایت او یا هم ځینې نورو ځایونو کولی شئ دغه متلونه د کیسو سره ترلاسه کړئ. دغه متل مې تاسو ته وویلې چې وطن په میړو ساتل کېږي نه په دیوالونو. او د دې د متل ما وویلې چې د احمدشاه بابا په زمانه کې دغه متل ویل شوی و او د احمدشاه بابا مور دغه متل ویلی و احمدشاه بابا ته. کله چې احمدشاه بابا غوښتل دغه د خپل ښار د دښمنو له جګړو او یا هم له بېجارتیا څخه وساتي، نو دوی ته ځینو درباریانو دا نظر ورکړی چې باید ښار کې جګ جګ دیوالونه راجګ کړي تر څو چې د دوی ښار په امن کې وي. نو مور یې ورته وایي چې وطن په میړو ساتل کېږي نه په دیوالونو. یعنې ویلي و چې کله ته په ښار کې په دیوالونو ځان ساتي، خو د دیوالونو څخه هاخوا نور خلک چې په ښارونو کې ژوند کوي هغوی به څه کوي. نو دا همغه متل و چې ډېر زیات مشهوره شو او تر اوسه هم خلک یې په خبرو اترو کې کاروي او ډېر خوږ متل هم دی. ګلالو زده کوونکو، تېرې ورځې لوست کې مو چې کوم متلونه ولوستل او د متلونو په اړه موږ وغږېدو، ځینې متلونه ما اضافي هم تاسو ته راخیستي وو چې د هغه مفهوم ما ویلې تاسو پوه شئ. لکه ژبه هم کلا ده هم بلا، دغه متل تاسو ولوستو او په مفهوم هم تاسو پوه شو. راځئ په کتاب کې ځینې متلونه چې دي هغه هم تاسو ته وایم. یو ځل یې د مخه لولم، تاسو ځیر شئ ورته. دلته وګورئ، وایي کبرجن د خدای جل جلاله دښمن دی. یعنې انسان باید کبر و غرور ونه لري، ځکه چې د خدای پاک جل جلاله دغسې انسانان نه خوښېږي. خپله ژبه هم کلا ده هم بلا. دا مې تېر درسي ساعت کې هم تاسو ته تشریح کړ، اړتیا نشته چې بیا هم تشریح کړم ځکه چې د لوست فعالیتونه هم باید تاسو ته ووایم. کوږ بار تر منزله نه رسېږي. دا ډېر ښه متل دی. یعنې په دري کې هم دغه متل شته او په پښتو کې هم. وایي کوږ بار تر منزله نه رسېږي. یعنې یو انسان چې په یو کار پیل کې دغه موخه سمه نه وي، هدف یې پاک نه وي، اراده یې سمه نه وي، نو مطمئنا چې دغه منزل ته رسېدل هم ستونزمن کار دی. په یوه څپېړه سل مخه خوږېږي. دلته وګورئ، یعنې کله دغه متل په داسې ځایونو کې ویل کېږي لکه چې یو مجلس وي یا یو ځای وي، ټول پکې ناست وي، نو یو انسان ته موږ مخاطب دغه خبره کوو یا دغه ورته وایو چې دغه کار داسې نه داسې یا نصیحت په بڼه یا په هر شکل چې وي هغه پوهیږو. نو په هغه کې په هغه مجلس کې چې نور کسان هم دي عینا هغوی ته هم دغه ستونزه که چیرې لري، نو دغه متل هغوی هم ځان ته نیسي چې وایي په یوه څپېړه سل مخه خوږېږي. خپل عیب د بلو منځ د بل عیب د کلیو منځ. یعنې دغه متلان په منظوم متلونو کې راځي چې دلته یعنې مفهوم دا دی چې انسانان کله کله خپل عیب نه ویني.
لکه بل یو منځ یعنې موږ شاته څه شی نه وینو لکه عیناً دغسې موږ هم د خپله کومه نیمګړتیاوې چې لرو هغه نه وینو، خو د نورو عیبونه بیا په کلیو کې یا په میدان کې په عام ځایونو کې نورو ته وایو چې دا ډېر ښه کار نه دی، موږ تاسو باید داسې ونه کړو. کله چې نورو ته عیبونه ور په ګوته کوو نو تاسو مطمئنه اوسئ چې موږ تاسو هم ډېر زیات داسې عیبونه لرو. باید موږ اول خپله ځان د خپل عیبونو نه خبر کړو، نه دا چې د نورو عیبونو وشمېرو او په ګوته یې کړو. د تورې پرهار جوړیږي خو د ژبې پرهار نه جوړیږي. ګورئ دا هم متل دی، یعنې که چیرې یو څوک ژوبل شي په توره باندې هغه به جوړ شي، زخم به درمل شي، خو ژبې باندې کله چې چاته زخم ورکوو یعنې بد الفاظ کوو، بد خبره چاته کوو، نو هغه د ژوند تر پایه پورې چې موږ چیرې وویني، هر چیرې چې ویني هغه زموږ خرابه خبرې په ذهن کې ورځي. نو موږ تاسو باید هڅه وکړو چې هیڅکله هم هیڅ چاته هم بد خبره ونه کړو. کله چې خبره کوو خپل خبرو ته ډېر ځیر شو، په ډېر غور سره خپل خبرې وکړو تر څو چې هیڅ چاته پکې ضرر ونه رسوو، یعنې زموږ خبره داسې نه وي چې نور پرې خواشیني شي. ښه خوی د خلکو ښکار کوي. ګورئ څومره ښایسته متل دی، یعنې کله چې موږ عادت، الفاظ، خوی د ټول ښه وي نو هر چا باندې به ګران یو او هر څوک موږ غواړي او زموږ مینه یې په زړونو کې. خو خدای مه کړه چیرې داسې خوی موږ ولرو چې بد وي او تل کینه او کدورت له ځان سره وساتو، دروغ وایو، نو هغه وخت دی چې هیڅ چا نه خوښیږو او هیڅوک هم له موږ سره ملګرتیا نه کوي او موږ سره ښه سلوک نه کوي. ګرانو زده کوونکو دغه لوست چې مو ولوسته دې کې ځینې لغاتونه هم وو، ستونزمنې کلمې هم وې او فعالیتونه یې هم وو چې انشاءالله تاسو ته دغه لغاتونه او دغه فعالیتونه تاسو ته راهنمایي کوم. لومړی لغت چې زموږ دی هغه کوم یو دی؟ ولس. ولس معنا څه دی؟ خلک. تاسو کولی شئ ګرانو زده کوونکو دغه کلمه په کتابچو کې ولیکئ او دې ته جمله جوړه کړئ. استدلال څه معنا؟ استدلال دلیل راوړل، یعنې یو څوک چې زموږ خبرې نه مني موږ د دلیل او منطق سره هغه غواړو پوه کړو نو هغه ته دلیل راوړو. اغیزه هم څه معنا؟ اغیزه تاثیر، پرهار، زخم، ټپ، لکه په متل کې چې ویلي چې د تورې پرهار جوړیږي خو د ژبې پرهار نه جوړیږي. شمیر، اندازه. شمیر، اندازه، ولی شانه ده هم په متل کې و. ګلالي زده کوونکو راځئ دلته د کتاب فعالیتونه دي، کېدای شي کتاب کې کتابونه هم راواخلئ یا په کتاب کې کار کوئ پنسل سره او یا هم راځئ په خپلو کتابچې هم راوباسئ او دغه متلونه په لوست کې شته، تاسو کولی شئ دغه په منظم یعنې دویمه برخه هم چې دلته تش ځای راغلی دی یا خالي راغلی دی دا هم تاسو ولیکئ. په یوه څپېړه د یو متل و د دې پاتې برخه څه ده؟ آفرین ګلالي زده کوونکو، موږ وویلې چې په یوه څپېړه سل مخه خوږیږي. دلته ولیکئ سل مخه خوږیږي، په یوه څپېړه سل مخه خوږیږي. ب دلته هم متل دی د نیمه برخه راغلی، پاتې برخه تاسو په خپلو کتابچو کې تکمیله کړئ. خپل عیب د بل یو منځ، د بل عیب د کلیو منځ. دلته ولیکئ د بل عیب د کلیو منځ. تاسو ګلالي زده کوونکو دغه متلونه کولی شئ په کتابچو کې ولیکئ او د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په کتابچو کې لیکئ دا له یاده یې هم کړئ. یعنې ډېر خوږه متلونه دي، یو دوه وارې چې د انسان د مخه ولولي هغه له یاده کېږي. انشاءالله چې دغه لوست ستاسو زده شوی وي. زه یو ځل بیا هم لنډیز تاسو ته وایم چې موږ د متلونو په اړه وغږېدو چې متلونه
د پښتو ولسي ادبیاتو مهمه برخه ده او ډېر په زړه پورې برخه ده. دکې زموږ د پخوانیو یعنې زموږ د نیاکانو د ژوند تجربې دي. هر یعنې متلونه موږ څو ډوله متلونه درلودل، منظوم متلونه درلودل، یعنې په نظمي بڼه ویل شوي، له دوو برخو څخه جوړ شوي وي. بل هم نثري برخه کې وي چې په نثر کې ځینې متلونه موږ وویلې چې ځینې متلونه کیسه ییز متلونه هم دي. ما تاسو ته د بېلګې په توګه یو متل وویلې او هغه کې مې تاسو ته دغه کیسه یا داستان هم چې دغه متل شاته پروت و هغه مې هم تاسو ته ویلې. او د دې څخه اخوا دلته ځینې متلونه ما د مخه تاسو ته ولوستل او دغه د مفهوم په اړه هم تاسو ته وغږېد. ګلالي زده کوونکو، تاسو هم دې ته ورته نور متلونه کیدای شي په کور کې ستاسو مشر ورور وي، مشره خور وي، ستاسو مور و پلار، هر هغه څوک چې تاسو پوهېږئ متلونه یې ډېر ښه زده وي او اکثرا تاسو چې کله نصیحت کوي دغه متلونه کاروي، تاسو کولی شئ د هغوی څخه مرسته وغواړئ او ورته ووایئ چې تاسو ته څلور متله ووایي. که چېرې ستاسو خپله هم زده وي کیدای شي هغه ولیکئ او یا هم د چا مو اورېدلی وي، تاسو ته مثلا د دروغو زیانونه په ګوته کړي، تاسو یو متل ویلی او یا هم همداسې دې ته ورته موضوعات چې کله موږ او تاسو ته مشران یو موضوع یادوي موږ ته نصیحت کوي نو یو متل هم پکې وایي. تاسو که د ژوند تجربې کې داسې یو شی وي او یا هم کوم متل وي کیدای شي هغه ولیکئ. که چېرې نه وي کولی شئ د نورو څخه مرسته وغواړئ. 4 نور متله دې ته ورته یعنې داسې نه چې په کتاب کې تکراري راغلي وي یا ما هم تاسو ته اضافي متلونه راوړي وو هغه مې تاسو ته ویلي، هغه نه، دې نه بغیر تاسو کولی شئ 4 نور متله په خپلو کتابچو کې ولیکئ او د هغو د مفهوم په اړه هم تاسو لنډ ولیکئ. ډېر زیات مه لیکئ، ډېر لنډ د هر متل په هکله وغږېږئ، خپله خبرې وکړئ. مثال تاسو دلته متل وه خپله ژبه هم کلا ده هم بلا. تاسو داسې یو متل چې کله څوک وایي تاسو یې پخپله واورئ او تاسو د هغه څخه برداشت واخلئ چې د هدف به څه وي، موخه څه وي. نو بیا هغه تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ چې انشاءالله دا کورنی کار تاسو کوئ. د تل په شان ګلالۍ زده کوونکو تل تاسو زما خبره اورئ او هغه څه چې تاسو ته وایم تاسو هغه ټول خبرې زما عملي کوئ. ګلالۍ زده کوونکو دا د نن ورځې لوست تر بیا چې ستاسو د نن چوپړ ته حاضرېږم تاسو له یو بخښونکي خدای ته سپارم. الله مو مل شه. خدای پامان.